زموږ ستاسو د دې ټولې معاشرې حتی د کور او در کور او در فرد او در فرد راځه در ملک او تر ښار او در علاقې پورې چې ولې مسلمان په ټوله نړۍ کې په هر کلي کې په هر ځای کې په هر ملک کې په هر علاقه کې د هر رنګ او د هر نسل والا مخ پر شا مخ پر زوف مخ په کمزوري باندې روان دي. د دې واحد سبب او علاج څه دی؟ راځي همدا ټکی دی کافر د خولې څه به راواخلو چې هغه د نون زمانې د وخت مطابق نه دی ویلي. د دواړو جهان د سردار د امام الانبیا او د صحابو د نبی کریم علیه السلام د ملګرو مطالعه کې ویلي دي. علامه ابن کثیر رحم الله د نامه به ضرور تاسو اورېدلي. هغه په خپل تاریخ یو مشهوره کتاب دی البدایه والنهایه، په دې کې یو عجیب او غریبه واقعه را نقل کړې ده. یو ډیر نااشنا داستان دی. په دې اوس وخت داسې ورپټ کېږي لکه یو شی چې په نټانو یو شي ته ورټینګي. ګرانو عزتمند ورونو، په هغه زمانه کې د صحابه کرامو رضی الله عنهم اجمعین د هرقل پوج د هغو لښکر د صحابه کرامو سره مقابله شول. سره د دې چې هغه لښکر زیات مو په اسلام سنبالو په هر څه باندې بیا هم سخت شکست وخوړی. د لښکر چې کوم مشر ولو سر لښکري چې ورته وایي یا هر څه چې تاسو بولئ، هغه وتښتېدی. انطاکیې کې د هرقل هغو ته ولاړی، بس هغو ته هم د حال خبره هم ورکوي، بس د هغو سره د دې دا اصول و د ترتیب و چې دوی به سره ویني. ګرانو عزتمند ورونو، هرقل ته چې دا مشر ورغلی براغه هرقل یو څو پوښتنې ځینې وکړي. هرقل د هغه ټیم هر بادشاه ته هم د هغه د لقب دا و، لکه اوس وخت کې شهنشاه، په اوس وخت کې پریزیډنټ، یا په اوس وخت کې چې نور چې کوم لقبونه دي، امیر المؤمنین او پلان او پلان. وایي کله چې هغه بادشاه ورته ویل باندې سړي ته پوښتنه وکړله د خپل سپر سالار څه د خپل تښتېدلي کس څه، وایي تاسو ماته وایست چې دا د کومو خلکو سره ستاسو جنګ و؟ ستاسو په څېر خلک او سړي نه ول، انسانان نه ول؟ څه یې ورته ویل؟ ول دا راته وایست اخبروني عن هؤلاء القوم الذين يقاتلونكم أليس بشرا مثلكم؟ ستاسو په شان انسانانو؟ سپه سالار ورته ویل چې ضرور، بلکل زموږ په څېر د دوه سترګو، د دوه غوږو، د دوه لاسو، د دوه پښو والا خلک ول. نه غوږونه در موږ بالا ول، نه لاسونه در موږ بالا ول، نه در موږ په قد ډېر اوچته او دنګ ول، نه در داسې و چې در موږ ډېر چاغ ول. موږ په څېر انسانانو. ول نو بیا دویمه پوښتنه یې ځینې وکړله چې تاسو په تعداد کې زیات واست که هغه؟ ول موږ. سپه سالار ورته وایي موږ. دریمه پوښتنه د هرقل ځینې وکړه د بادشاه، ورته ویل نو تاسو بیا راته ووایئ چې ولې تاسو بیا هم ستاسو په څېر د خلکو نه شکست وخوړئ؟ د دې سره چې تاسو ډېر هم یاست، نو بیا مې د شکست خوړلو، د ماتې او د تښتېدلو اخر وجه څه شوه؟ هغه سپه سالار هغه وخت کې ورته ویل نون پر موږ ته یې پټېږي، په موږ ته یې په دې شکل پټېږي چې نون موږ پر پستي باندې، پر ضعف باندې، پر کمزوري باندې په هر لیول روان یو. هغه وجې هم دا دی چې موږ د پردۍ طریقې را خپلې کړي دي، خپلې مې هېرې دي. وایي دې سړي ورته ویل دې ځکه کامیابه شول من اجل انهم یقومون اللیل، دا خلکو د شپې عبادت کوي، تهجد لمونځ باندې، د مثال د وتر څخه وروسته تلاوت د قرآن، په شپه کې عبادت، بس دې ته اقامت د دې شپې وایي. یو خدا و. دویم ویصومون النهار، د خلکو بر روژې وي د ورځې. روژه دار چا کار ده؟ دریم شی ویوفون بالعهد، دې خلکو واده باندې وفا کول، چې د خولې خبره یې هماغسې وه لکه کوم چې عملي کردار. وایي د منافق او د مخلص فرق پر دې کېږي چې څه په خوله وایي په کردار کې هغه چې دا دوه یې سره لسوي. تعریف یې خلکو علماو رقم کړی دی. دریم شی هغه دا ویامرون بالمعروف، دې خلکو یو بل ته په ښو باندې امر کوي. وینهون عن المنکر، دا د هر مسلمان صفت دی، ذمهواري ده تر خپله وسه پورې څومره چې ستا وس رسېږي د بدو څه یو بل سره راګرځول، په
شو باندې توصیه وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر كنتم خير أمة تخرجون للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. الله وی تاسو په ټولو امتو کې یو ځانګړی امت یاست. د ځانګړتیا سبب هم دغه د الله پاک وی تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر تؤمنون بالله. د ایمان نه مخکې د دوه شی الله ذکر کړی دي. دې ځای ته به فکر وکړه. ایمان قیمتي شی دی که نه دی؟ د ایمان له هم الله پاک دغه دوه شی تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر مخکې الله ذکر کړی دي په خپل سپېڅلي کلام کې. د الله د سپېڅلي کلام هغه اشارې دي، هغه نقطې پکې پټې دي، هغه علوم پکې پټ دي، هغه ذخیره د علومو ده چې په الله باندې قسم چې یو ټکي د انسان حیراني شي. علما فرمایي وایي د ټول قرآن مضمون په الحمدلله کې دی. د ټول الحمدلله مضمون په ایاک نعبد و ایاک نستعین کې دی. بیا د دې ټولو مضمون په بسم الله کې دی. بیا د دې ټولو مضمون په بی کې دی. بیا د دې ټولو مضمون الله پاک راټول کړی دی په دا یو ټکی کې د بی کې دی. یو ټکی کې دومره لوی نقطه ده ځکه ټکی هغه پر توحید د الله دلالت کوي. او بس توحید په توحید سر خلاص کې خبره خلاص شول چې ته باید دغه یو پر خوښه باندې ژوند او زندگی تیره کړې. د هغه خوښي ته وګورې انسانه، ته په خپله خوښه نه راغلی دنیا ته، نه واپس د دنیا څه ځې، نه دلته په دا خپله خوښه باندې تار څه کولی شي. ته د مور په نس کې چا وپلې او چا ته محتاج وي. د ژوند کې یو څه اختیار خدای در کړی دی، مرګ ما بعد به بیا الله پاک ته درار څه محتاج یې. دنیا دا کیسې مسې ستا څه پاته کېږي. ای بنده که سر خلاص ای رحمان بابا وی تور ګیره مې شو سپینه ای رحمانه تله ناکل شو. نو په دې یو ټکي کې دا یو ټکي سره ایسي هم نه کېږي. ټکي بس هغه یو ټکي دا پر الله باندې دلالت کوي. نو د ټول قرآن مضمون د یو ټکي ته بیرته ترالی. قرآن کریم کې یو ټکی هم بی حکمت نه دی، داسې اشارې پکې موجود دي. بهرحال نو هغه ورته وایي چې د دې وجې چې دی په ښو باندې امر او د بدو څه وتنهون عن المنکر. دریم ویتناصفون بینهم انصاف باندې ژوند او زندگی د دې خلکو په مابینځ کې. انصاف د امیر نه راواخله تر ماموره درشا او درګدا په ټول په انصاف باندې ژوند په کور کې سره تیریږي، په محله کې سره تیریږي، په علاقه کې سره، په بادشاهي کې سره تیریږي، په ملک د کافرانو سره چلیږي. خو چې انصاف وي، چې ظلمي په جماعت او مسجد کې لا زندگی نه سره تیریږي، په کعبه شریف کې بل نه سره تیریږي. او موږ چې ای بادشاه موږ ولاړو تباسلو، موږ چې د ناکامي راوړله، موږ چې راوتښتېدو، موږ چې خوار سلو د دې وجې من اجل انا نشرب الخمر، شراب څښل زموږ عادت دی. نن د مسلمانانو په ټولنه کې شراب سته او که نشته. خدای ته مخ کړي بندگان ته شا کوي ستاسو د غاړې بندي کستې په معاشره کې سته. وګورئ سته که نشته، څوک دا انکار کولی شي چې نشته؟ های نو بیا د څه وجې بیا موږ پر چپه خوا روان یو، سستیا خواته کیسه زو په خواته روانه ده. همدغه وجه ده. ونزني موږ زنا کوو. الکوان کول د چا کار دی؟ لوط علیه السلام د قوم عمل. څه کې وایي تر زنا قسم په الله بتر دی. او دارنګه غورت وي موږ چې دا شي ونرکب الحرام، موږ داسې یو چې حرام اختیارو. موږ ته په ټولنه کې خلک در سود ده، در رشوت ده، در ظلم، در بل در حق در غصبولو کوي که نه کوو؟ ته مسلمان یې. مسلمان څنګه اسلام هغه د یو سړي کیسه ته یې اورېدلې وه که نه؟ غورتل د زمري تصویر مې په ملا راوکاږ یا په لاس باندې د خلکو چې په شنو خالو باندې ټکي لیکلي، ته ډېره ښه ده. سویر چې ورکاږي وایي کوم ځای دی؟ وایي لکۍ. وایي یا ربي لکۍ زمری وکاږه. بیا وایي کوم ځای دی؟ وایي شپه. وایي درې پښو والا وکاږه. بیا وایي کوم ځای دی؟ وایي غوږ. وایي بیا غوږ یې وکاږه. خیر ته زمري نه داسې هغه ورته داسې زمری وکاږه چې هسې نوم د زمري نوم د دواړو جهانو سردار پر میدې وخت به زما پر امت باندې راسي، په دې خلکو به راسي چې صرف به د اسلام یو رسم پاتې
اسلام نقشه او رسم اوس پاتې دی که نه ملي زندګي کې خو دغه کیسې دي. نو هغه ورته وایي چې هغه وخت کې کافرانو کول اوس نو موږ هغه حرام اختیاروو. وننقض العهد واده د کومې خوا خطا ایستل دي. ونغضب او موږ غصب یو د بل سره بغض یو د بل پښې کښل دا ټول په دې کې داخل دي. ونظلم ظلم موږ نه کېږي. ونأمر بالسخط موږ په هغه څه باندې امر سره کوو چې خدای نه خوښي چې ناروا کار. وننهى عما يرضي الله د هغه څه منع کوو چې هغه الله پاک پر راضي کېږي. ونفسد في الارض په دې ځمکه کې موږ فساد خورو. علما لیکي وایي په مځکه کې فساد دا هم دی چې ته غیبت کوې. غیبت ته موږ فساد وایي. هغه خدای پاک چې په کلام الله کې فرمایي چې په مځکه کې فساد مه کوه لکه د یو چا وژل چې فساد دی دا هم دی. مسلمان بې عزتي او آزار ورکول هم فساد دی. ټیک دی فرق به ضرور کې پکښې کېږي. مفتي شفیع صاحب رحم الله معرف القرآن کې لیکلي دي. نو دوستانو ته په خپله لږ سوچ فکر وکړي چې همدغه اسباب دي هغه چې د دې په وجه باندې موږ بجای د لوړوالي بجای د دې چې معاشره سمه سي په موږ کې قوت راسي مینه و محبت راسي په موږ کې اتفاق و اتحاد راسي په موږ کې د الله نصرت و تایید سره ملګری سي موږ داسې شو چې برکتونه د دنیا او د آخرت الله پاک را نصیب کړي بجای پر سر ټکېږو او ورځ په ورځ خرابېږو. دغه اسباب دي. په خوراک باندې دا مسله نه ده. په رنګ باندې دا مسله نه ده. په قوم باندې دا مسله نه ده. مسله په چیش باندې ده. خدای دې وکړي چې د دې پیغام مې سبق اخیستی.